أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پرونی آیتونو کې الله رب العالمین د حضرت طالوت تذکرہ په تفصیلی انداز باندې الله رب العالمین وکړه چې هر کله طالوت هغه جدا شو د خپل لښکر سره او بیا په لښکر باندې امتحان وکړو. په هغه امتحان کې ډیر خلک ناکام شو او لږ خلک پکې کامیاب شو، خو الله رب العالمین هغه لږو خلکو له کامیابي ورکړه په هغه طاقتور دشمن باندې. بیا الله رب العالمین دغه جنگونو حکمت هم ذکر کړ دی چې الله رب العالمین طاقتور ډلې له ماتې ورکړي، هغې له شکست ورکړي الله رب العالمین په مختلف طریقو باندې. که دا طریقه الله رب العالمین په دې کائنات کې جاری نه وی ساتلی نو د کائنات نظام به بربادېدی. بیا الله رب العالمین په دې حصه کې د ډیرو پیغمبرانو تذکره هم وکړه، هغې ته اشارات وشو. په دې آیت کې او په دې را روان دویم آیت کې الله رب العالمین د دوو بنیادی خبرو تذکره کوي. اولنۍ خبره دا ده چې پیغمبران ټول د الله رب العالمین پیغمبران دي او ټول د الله رب العالمین رسولان دي. څومره چې رسولان او پیغمبران دي د هغوی په نبوت باندې ایمان لرل، د هغوی په رسالت باندې ایمان لرل دا لازمي ده. زمونږ چې څنګه د نبي علیه الصلاۃ والسلام په نبوت باندې ایمان دی، نو دغه شان د عیسی علیه السلام، د موسی علیه السلام، د ابراهیم او د حضرت نوح علیهم السلام په نبوت باندې زمونږ هغه شان ایمان دی. څنګه رسالت چې مونږ د نبی علیه السلام منو، نو دغه شان رسالت مونږ د الله رب العالمین د نورو پیغمبرانو منو. په وصف نبوت کې او په وصف رسالت کې، یعنی دا صفت د نبوت او په صفت د رسالت کې ټول پیغمبران او رسولان چې دی نو هغه برابر دي او یو شان دي. بیا رسول او نبی څه ته ویل کېږي؟ نو اکثر د علم الکلام چې کوم علما دي نو هغه وایي چې دا یو څیز دی. هر رسول چې دی نو هغه پیغمبر هم دی او هر پیغمبر چې دی هغه رسول هم دی. او بعضې پکې دا فرق کوي چې نبی هغې ته ویلی کېږي چې هغه مستقل شریعت هغه ته نه میلاو شوی، وحي هغه ته راځي د شپې په خوبونو کې، او رسول هغې ته ویلی کېږي چې هغه صاحب کتاب وي، وحي چې دی نو هغه په ویښ په حالت کې هغه ته وحي راځي، جبریل امین ورته هدایات راوړي، نوی شریعت ورته الله رب العالمین ورکړی وي. لکه موسی او هارون علیهم السلام. موسی دا پیغمبر هم دی او رسول هم دی په دغه تعریف سره، او هارون علیه السلام دا د نبی دی خو رسول نه دی په دغه تعریف سره چې کوم عام علم الکلام والا کړی دی. نو په دې وصف نبوت کې او په وصف رسالت کې ټول پیغمبران برابر دي، او د دې په دغه وصف باندې ایمان لرل دا د ایمان د تکمیل لپاره او د نجات لپاره دا ضروری ده. د دې وجه نه په دې سوره بقره کې دا آیت موجود دی چې لا نفرق بین احد من رسل. دا د امت مسلمه خصوصیت دی چې ټول پیغمبران په حیثیت د پیغمبرانو سره مني. داسې نه کوي چې بعضې پیغمبران مني او د بعضې پیغمبرانو د نبوت نه انکار کوي. ځکه تیر دوه غټ قومونه چې هغه یو مسیحیت دی او دویم یهودیت دی، دا دواړه چې برباد شوي دي نو د هغې یو سبب دا دی چې عیسایان ولګېده، د نبی علیه السلام د نبوت نه انکار وکړو، د عیسی علیه السلام په نبوت باندې اقرار وکړو،
خو د هغه په محبت کې دومره غلو او تجاوز وکړو چې هغه د وصف نبوت نه اوچت کو، د الوهیت مرتبه ته ورسو او هغه متعلق دا خبره وکړي چې دا بنده نه دی بلکې د خدای دی. د دې وجه نه الله رب العالمین گمراه کړو. او دویم طرف ته یهودیان دي، نو یهودیان د عیسی علیه السلام د نبوت نه انکار کوي او د هغې نه پس چې دی نو د نبي علیه السلام د نبوت نه په انکار کولو کې دا دواړه ډلې چې دی نو دا مشترکې دي. د دې وجه نه الله رب العالمین دا تعلیم ورکړ دی چې پیغمبران په وصف د نبوت کې دا ډېر اهم خبره ده. عام طور باندې په دې کې کله ناکله زموږ نه کمې او کوتاهي وشي، د هغې د وجه نه د انسان ایمان په خطر کې پرېوځي. دویمه چې کوم بنیادي خبره ده نو د پیغمبرانو کې یو بل لره الله رب العالمین فضیلتونه ورکړي دي. فرق مراتب چې دی هغه د پیغمبرانو په منځ کې موجود دی، د صحابه کرامو په منځ کې موجود دي او د پیغمبرانو په منځ کې هم دغه فرق مراتب موجود دی او په دې به انسان عقیده هم ساتي. لکه نبی علیه السلام له د ټولو نه اهم صفت چې الله رب العالمین ورکړ دی نو هغه ختم نبوت دی. دویم چې کوم اهم وصف الله رب العالمین ورکړ دی نو د هغه بعثت ټولو انسانانو ته شوی دی. او دریم چې الله رب العالمین ورله کوم خصوصیت ورکړ دی نو د نبی علیه السلام بعثت د بعثت نه واخله د صبح قیامت پورې، د قیامت د سهاره پورې به د نبی علیه السلام تعلیمات ژوندي وي. د پیغمبر نه پس به بل داسې پیغمبر نه راځي چې هغه د نبی علیه السلام تعلیمات منسوخ کړي. نو دا د نبی علیه السلام هغه اوصاف دي چې هغه دیگر پیغمبران ته الله رب العالمین دا نه دي ورکړي، ځکه دیگر پیغمبران ما سوا د حضرت نوح علیه السلام او د حضرت ابراهیم علیه السلام نه نور پیغمبران چې دی نو هغه خاص قوم ته الله رب العالمین لیږلي دي. بیا ټول پیغمبران الله رب العالمین خاص علاقې ته او خاص زمانې دپاره چې دی نو الله رب العالمین لیږلي دي. صرف نبی علیه السلام دی چې د هغه بعثت ټولو انسانانو ته، ټولو اقوامو ته او څومره زمانه چې د بعثت نه واله د قیامت پورې ده نو د دې پورې دا د هغه بعثت شوی دی. بیا د جزوي فضایل چې الله رب العالمین یو پیغمبر له بل پیغمبر باندې ورکړ دي نو دا په اسلام کې مسلم دي. خو علمیه په هغه ټیم کې جوړیږي. نبی علیه السلام مخې ته دوه کسان رالو، یو کس یهودي او بل کس چې دی نو هغه مسلمان و. یهودي قسم وخوړم چې زما د قسم مې په هغه ذات باندې چې هغه غوروالی ورکړ دی موسی علیه السلام له په ټول مخلوقاتو باندې. په صحیح بخاري کې دا حدیث موجود دی. مسلمان ولګېد چې تعجبه انسان د پیغمبر فضیلت نه مني او هغه له یو پړق ورکو په دې مخ باندې. دواړو چې مقدمه راوړه نبی علیه السلام ته، نو نبی علیه السلام ورته ویل چې څه چل شوی دی، نو دواړو ورته خپله خبره وکړه. نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې ما به د پیغمبر په مقابله کې نه ودروئ. المیه په هغه ټایم کې جوړه شي کله چې انسان د انسان په مقابله کې ودرېږي نو په دغه ټایم کې بیا مشکلات جوړېږي. کله چې یو پیغمبر ته د بل پیغمبر په مقابله کې ودرې نو مشکلات بیا جوړېږي. یو امام د بل امام په مقابله کې ودرې نو بیا مشکلات جوړېږي. ایون د انسان د ادارې استادان وي، یو استاد کې به ډېر ښه صفات موجود وي نو د هغه ښه تعریف کولی شي. خو چې کله یو استاد ته د بل استاد په مقابله کې ودرې یا په عام محله کې داسې وشي نو بیا په محلو کې او په دغه کې ادارو کې مشکلات چې دی نو هغه پیدا کېږي. نو د پیغمبر فضایل به انسان ذکر کوي، د پیغمبر اوصاف به انسان ذکر کوي، خو پیغمبر به د بل پیغمبر په مقابله کې نه ودرې. د امام اوصاف ته ذکر کولی شي، د هغه سره ستا عقیدت احترام موجود دی، دا په خپل ځای باندې دی، خو یو امام به د بل امام په مقابله کې نه ودرې. دغه شان کله ناکله انسان دا غلو کوي. په دې تاریخ کې هم دغه غلو تیره شوې ده چې کله ناکله به خلکو د حضرت علي رضی الله تعالی عنه ډېر زیات صفت بیانول. نو هلته بیا وویلی شو چې دلته مقصود چې دی نو هغه حب علي، د حضرت علي رضی الله تعالی عنه محبت مطلوب نه دی بلکې بغض معاویه چې دی نو هغه مطلوب دی. د دې وجې نه د حضرت علي رضی الله تعالی عنه صفت ذکر کیږي. نو دا د گمراهۍ هغه اسباب دي چې په دې باندې ډېر خلک هغه گمراه کیږي. د صحابي فضیلت په خپل ځای باندې دی، خو یو صحابي به د بل صحابي په مقابله کې نه ودرېږي. د هر پیغمبر فضیلت دی او یو پیغمبر به د بل پیغمبر په مقابله کې نه ودرېږي. دا د اصلاح هغه اصول دي چې کوم قرآن کریم هم ذکر کړ دی او نبی علیه السلام هم دې ته ترغیب ورکړی دی. په دویم آیت کې بیا الله رب العالمین د سورة البقره دویم مضمون بلکې د دریم مضمون ابتدا کړی ده چې هغه انفاق په سبیل الله دی. ابتداء الله رب العالمین ترغیب ورکړ دی مطلقاً چې تاسو د الله رب العالمین په لاره کې خرچه وکړئ، خپل مال ولګوئ، خپل صلاحیت ولګوئ، خپل وخت ولګوئ، خپل اولاد ولګوئ.
د الله رب العالمین د دین د پاره، د الله رب العالمین د دین د غلبې د اقامت او د اشاعت او د تبلیغ د پاره د دې د پاره دا کار وکړئ مخکې د دې ورځې نه چې راشي په تاسو باندې چې په هغې کې تاسو نه څه اخیستلی شي او نه پکې څه خرڅولی شي او نه په هغه ورځ کې تاسو دوستیانې د یو بل سره پاللی شي او نه په هغه ورځ کې د یو بل سفارش او شفاعت هم نشئ کولی، نه به تاسو کې دومره طاقت موجود وي چې تاسو د الله رب العالمین د عذاب نه ځان خلاص کړي او نه به بل چا کې د الله رب العالمین په مقابله کې داسې طاقت او صلاحیت موجود وي چې هغه د الله رب العالمین د عذاب نه تا خلاص کړي. نو الله رب العالمین فرمایي چې دغه کارونه څوک نه کوي، انفاق فی سبیل الله نه کوي، نو دغه انسان ته الله رب العالمین کافر ویلی دی. او که انسان عقیده ساتي چې انفاق فی سبیل الله پکار دی خو بیا هم نه کوي، نو دویمه خبره الله رب العالمین دا کړ دی چې دغه ظالم دی، د دې وجه نه عقیده ساتي او عمل پې نه کوي. بیا به نور تفصیلي خبره مخکې راشي چې انفاق فی سبیل الله څه صورتونه دي او په کم ځای کې چې دی نو انفاق فی سبیل الله هغه پکار دی. تلک الرسول، الله رب العالمین فرمایي چې دغه پیغمبران دي چې کوم مخکې ذکر شو. فضلنا بعضهم علی بعض، غورواله ورکړ دی مونږه بعضو لره علی بعض په بعضو باندې. د دې یو مثال داسې دی په دې صحابه کرامو کې یو صحابي دی حضرت خزیمه ابن ثابت رضی الله تعالی عنه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو موقع باندې یو سورلی واغسته د یو یهودي نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې راځه زه به تاله کور کې چې دی نو د دې قیمت درکم. په لاره باندې روانو نو یهودي ته په لاره باندې بل یو ګاک میلاو شو چې هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ډېر قیمت ورکوو. نو په یهودي ولګې دغه سره بیع وکړه. په اسلام کې دا قانون دی چې ستا کله جبه وشي د یو بل سره نو بیع لازم شو، ته بیا د بیع نه انکار نشي کولی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې شاته وکتل هغه د بل کس سره بیع کوي او د هغه نه پیسې وغیره اخلي. نو نبی علیہ السلام ورته وی چې د الله بنده زما ستا خو په منځ کې عقد شوی دی او زه تا ځان سره بیمه د دې دپاره چې تاله د دې قیمت درکړم. نو هغه یهودي فورا منکر شو، وی چې زما ستا منځ کې عقد نشته، ستا سره څه ګواه موجود دی چې زما ستا په منځ کې عقد شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم حیران پاتې شو چې هلته خو زه موجود یم او ته موجود یې، یو الله تعالی او ته د الله تعالی مخې ته داسې کفر کوې نو زما به ته څه ګواهي ومنې. په دې کې حضرت خزیمه رضی الله تعالی عنه را پاسېد او فورا هغه اعلان وکړو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زه ستا په حق کې ګواهي کوم چې دا ته څه وایې نو دا رښتیا دی او دی چې څه وایې نو دا دروغ دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیران شو، خزیمه ته وویل چې ته هلته موجود نه وې نو ته څنګه ګواهي کوې؟ نو هغه ورته وویل چې د الله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې د آخرت متعلق ستا په غټو خبرو باندې مونږ اعتماد کړی دی نو دې وړه خبره کې به مونږ په تا باندې څنګه اعتماد نه کوو. دغه قیمتي خبره چې د حضرت خزیمه رضی الله تعالی عنه وکړه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قانون ذکر کو چې د چا په حق کې یا د چا په خلاف باندې خزیمه ګواهي ورکړه نو د یو کس ګواهي چې د هغه به د دوو کسانو قایم مقام وي. دا اوس د حضرت خزیمه رضی الله تعالی عنه یو فضیلت دی، یو غوروالی دی. دا غوروالی ابوبکر ته نه دی حاصل، حالانکه بالاتفاق ابوبکر چې دی نو هغه په ټولو صحابه کرامو کې افضل ترین صحابي دی. دغه فضیلت چې دی نو حضرت عمر ته نه دی حاصل. عمر رضی الله تعالی عنه دویم نمبر دی او دویم خلیفه دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام. نو دا جزوی فضایل دي چې الله رب العالمین بعض انسانانو له په بعض انسانانو باندې ورکړي وي، هغه پیغمبران وي او که غیر پیغمبران وي. منهم بعد د پیغمبرانو نه من هغه څوک دی کلم الله چې الله رب العالمین د هغه سره برای راست کلام کړی دی، چې حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې کلیم الله ورته ویلی کی. ورفع بعضهم درجات، او د بعض درجات الله رب العالمین اوچت کړ دي په بعضو باندې، لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام درجات الله رب العالمین په ټولو پیغمبرانو اوچت کړ دي. وآتینا او ورکړو مونږه عیسی ابن مریم ته البینات هغه ښکاره دلایل، داسې دلایل چې د انساني سترګو به د هغې مشاهده کولی شوه. وایدناه دغه مدد مونږ کړو بروح القدس په پاک روح سره، په جبریل امین سره. جبریل امین به د هغه سره ګرځېده را ګرځېده، د هغه حفاظت به یې کوو. ولو شاء الله کچرې غوښتی الله رب العالمین مقتتر الذین نو قتل غارت به نه وی کړی هغه خلکو من بعدهم چې د دې پیغمبرانو نه پس راغل دي. دلته د قتل غارت نه مراد چې دی نو هغه اختلاف دی، او اختلاف الله رب العالمین دا سبب ګرځول دی د قتل غارت دپاره. نو الله رب العالمین د اختلاف هغه اثر ذکر کوي چې هغه قتل دی. چې کله معاشره کې اختلاف شروع شي دغه اختلاف په دشمنۍ باندې بدل شي، دغه دشمني چې دی نو په قتل غارت باندې بدل شي. نو الله رب العالمین فرمایي چې که غوښتې ما نو اختلاف په نه وی کړی هغه خلکو چې کوم د دیونه مخکې رستو راغل دي. من بعد پس د دینه ما جاءتهم البینات چې کله هغوی ته راله ښکاره دلایل. ولکن اختلفو لیکن خلکو اختلاف شروع کو.
نو اختلاف شروع کو دغه اختلاف د ختمولو دپاره پیغمبران الله رب العالمین راولېږل. نو په دې پیغمبرانو بعضې خلکو ایمان راوړ او بعضې کفر وکړو. فمنهم من آمن، نو بعضې په دې کې داسې و چې هغوی ایمان راوړ په پیغمبرانو باندې، ومنهم من کفر او بعضې کفر وکړو. ولکن اختلفون، پس چې دی نو دا یوه جمله دلته پټه پرته ده چې فبعث الله رب العالمین راولېږل پیغمبران د دې اختلاف د ختمولو دپاره. نو فمنهم من آمن، بعضې د دې خلکو نه داسې چې هغوی ایمان راوړ په دې پیغمبر باندې، ومنهم من کفر او بعضې خلک داسې چې هغوی کفر وکړو. ولو شاء الله، بیا الله رب العالمین فرمایي که چېرې غوښتی ما نو مقتتلو، دیو به اختلاف نه وی کړی د پیغمبر په نبوت او رسالت کې. ولکن الله، لیکن الله رب العالمین یفعل کوي ما یرید، څه چې الله رب العالمین اراده وي. د الله رب العالمین دا مقصد دی چې په دنیا کې به دا کشمکش جاری وي. کامیاب انسان به هغه وي چې هغه په دې کشمکش کې ځان محفوظ وساتي او د شیطان د حملو نه ځان لرې وساتي. یا ایها الذین آمنوا، هغه خلکو چې ایمان هم راوړ دی، د ایمان تقاضا دا ده انفقو چې تاسو خرج کړئ مما هغه څه رزقناکم چې کوم رزق او صلاحیت هغه مونږ تاسو له درکړی دی، من قبل مخکې د دې نه ان یأتي یوم چې راشي په تاسو باندې یوه ورځ لا بیع فیه چې په هغې کې اخیستل او خرڅول نه وي، ولا خلة او نه پکې دوستانې پاللې کېدی شي، ولا شفاعت او نه پکې سپارش د یو بل کېدی شي، والکافرون او کافران چې عقیدې په لحاظ سره انکار کوي د دې حکم نه، نو دا کافران دي، هم الظالمون او کافران چې دی نو په حقیقت کې ظالمان دي. لفظ ترجمه ده تلک الرسل، دا پیغمبران دي، فضلنا چې غوروالی ورکړ دی مونږه بعضهم بعضو لره علی بعض په بعضو باندې په مختلف طریقو سره په مختلف جهاتو سره. منهم بعضې د دې پیغمبرانو نه من هغه څوک دي کلم الله چې الله رب العالمین ورسره برای راست کلام کړی دی، ورفع بعضهم او چت کړي دي د بعضې درجات درجې او مرتبې الله رب العالمین اوچتې کړي دي. واتینا عیسی ابن مریم البینات، ورکړو موږ عیسی ابن مریم ته ښکاره دلایل، وایدناه داغه مدد مونږ کړو بروح القدس په پاک روح سره په جبرئیل امین سره. ولو شاء الله کجر غوښته الله رب العالمین مقتتل الذین، نو قتل غارت بنوي کړه هغه خلکو من بعدهم چې د دې نه پس راغلي دي، من بعد ما جاءتهم البینات، پس د دې نه چې کله راغلل د خلکو د ښکاره دلایل. ولکن اختلافو، لیکن د خلکو اختلاف وکړو په خپل منځ کې چې هغه اختلاف سبب د قتل وګرځېده. نو فمنهم من آمن، نو الله رب العالمین د دې اختلاف ختمولو دپاره پیغمبران راولېږل. فمنهم، نو بعضې د دې خلکو نه من هغه څوک دي آمنه چې هغوی ایمان راوړ په پیغمبرانو، ومنهم من کفر او بعضې داسې چې هغوی کفر وکړو. ولو شاء الله که چېرې غوښتی الله رب العالمین مقتتلو، نو دیو به قتل و غارت د یو بل سره نه وی کړی. ولکن الله، لیکن الله رب العالمین یفعل کوي ما هغه څه یریدو چې الله رب العالمین اراده کي. یا ایها الذین آمنوا، خلکو چې ایمان هم راوړ دی، انفقو تاسو خرج کړئ مما هغه څه رزقناکم کوم رزق چې موږ تاسو له درکړ دی، من قبل مخکې د دې نه ان یأتي یوم چې راشي په تاسو باندې یوه ورځ لا بیع فیه چې په هغې کې به اخیستل خرڅول نه وي، ولا خلة نه به پکې دوستانې پاللې کېدی شي، ولا شفاعت او نه به د یو بل سفارش کېږي، والکافرون هم الظالمون او کافران په حقیقت کې ظالمان دي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.